अस्सलाम वालेकुम मलګرو. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله وئ. نننۍ ویډیو زموږ د واتساپ د عکس د نه لیږلي کېدو په باره کې ده چې اکثر ملګرو ته دا مسله وي چې هغه وایي چې هر کله هم موږ سره واتساپ اپډیټ کړی موږ هم وي، لیکن بیا هم یو ملګري ته د تصویر وغواړو چې ور ولیږو یا ویډیو هغه نه لیږلی کېږي. صحیح ده؟ دغه ستونزه درته ښیم په دې ویډیو کې یا حل کړئ. وګورئ دا ویډیو. لکه مثال په طور زه غواړم چې یو ملګري ته تصویر یا ویډیو ور ولېږم، لیکن تاسو ګورئ مثال په توګه یو کس چې کوم دی هغه غواړم چې دې ملګري ته یو تصویر ور ولېږم، نو تاسو ته به دغه شانتي مسله مخې ته راځي. اکثر ملګرو ته دا مسله وي. زه په کیمره باندې کلیک کوم، یو تصویر ور لېږم یا ویډیو، ما کلیک وکړو، ما ته دغه شانتي انټرفیس مخې ته راغی. صحیح ده؟ او تاسو په دې کې څه وکړئ، په دې کې به تاسو په دغه سیټینګ باندې کلیک کړئ. صحیح ده؟ په سیټینګ باندې تاسو چې کله کلیک وکړو، تاسو به څه وکړئ، په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سیټینګ باندې به کلیک کړئ سمپلی، او دې کې به تاسو راشئ، لاندې تاسو ته ښکاري دا پرمیشن چې کوم دی په دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ دا کوم چې تاسو ته مخامخ ښکاري پرمیشن، په دې باندې به کلیک کړئ. چې په دې باندې مو کلیک وکړو، په دې کې تاسو ګورئ مخامخ تاسو ته په دویم نمبر باندې ښکاري کیمره. صحیح ده؟ همدغه آپشن به تاسو څه کوئ، آن به کوئ. دغه د کیمرې آپشن به تاسو آن کوئ. صحیح ده؟